درنو دوستانو په دې هیله چې ویډیو را سره تر پایه وګورئ. په نن ورځ ویډیو کې تاسو ته موږ درښیو چې څنګه کولی شو یو USB بوټي بل کړو، یعنې په هغې کې وینډوز واچوو، له هغې څخه بیا کمپیوټر ته بار بار وینډوز وکړو. د دې طریقې د زده کولو لپاره سه ویډیو تر پایه وګورئ. که چېرته مې ویډیو خوښه شوه لایک او شیر یې کړئ، او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ روزانه داسې ویډیوګانې شیر کوو تر څو داسې ویډیوګانو څخه تاسې برخمن شئ. زه د ویډیو په لور ویډیو شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به هر رقم روغ اوسئ. زه نن ورځ غواړم تاسو ته د USB د بوټي بل کولو طریقه در وښیم، یعنې څنګه موږ کولی شو یو USB بوټي بل کړو. په هغې کې وینډوز واچوو، د هغې نه بیا کمپیوټر ته بار بار وینډوز وکړو. موږ داسې نه شو کولی چې وینډوز کیسټ راواخلو په کمپیوټر کې ور واچوو او موږ د هغې نه ډایرکټ دغه نه یې کاپي کړو، بیا ته په USB کې واچوو، صحیح ده موږ سره به کاپي شي، خو ولې بیا ته وینډوز نه کېږي. نو زه تاسو ته نن درښیم چې څنګه موږ کولی شو چې یو USB بوټي بل کړو او د هغې نه موږ بیا وینډوز وکړو. دې دپاره به اول راشي ځان سره به ته ایمیج ولرې کړو. ایمیج در سره نه و، اول د ایمیج اخیستو طریقه به دغه کړو، شارټکټ ډول سره وي. نو ته به اول الټرا ایسو انسټال کړې، دا به ځان سره، دا چې تا سره نه نه شي کولی، دا چې ته انسټال کړو دا به کولاو کې. دا چې کله تا ځان سره کولاو کړو نو ته به دې کې د وینډوز کوم دغه چې دی هغه به ځان سره د وینډوز کیسټ کوم شي چې دی دا به ځان سره دی چې وینډوز 732 دا به ته ځان سره اوپن کړې. دې باندې چې ته کله کلیک وکړې نو دې ځای کې تا ته کولاوېږي. کله چې دا کولاو شو ته به بیا دې ځای کې راشي ټولز ته. په دې ټولز کې به بیا د اولني اپشن د اولني شي باندې به کلیک وکړي. کله چې دې باندې تا کلیک وکړو دې ځای کې دوه خبرې صرف تا نه ساده کړي. یو چې نیم ورته ته ورکړې، په کوم نوم یې حساب کړې. دویمه خبره په دې کې موقع دی یا ځای کوم ځای کې حساب کړې. کوم ځای کې چې ستا ته وایي نو ته کولی شې هغه ځای کې دې ځای کې ورته ځای انتخاب کړه. مثال ځای په ډیسکټاپ باندې غواړم یا بل ځای باندې هر ځای باندې چې غواړې نو هغه ځای به ورته دې ځای کې په نښه کړي، نو ډایرکټ تاسو به هماغه ځای کې کېږي. او کله چې تا ځای هر څه په نښه کړل نوم دې ورته څه ورکوو نو هر څه دا چې تا وکړه ته بیا ډایرکټ میک وي. میک باندې چې ته کلیک وکړې ډایرکټ تا سره ایمیج اخیستل کېږي. کله چې دا سترګو ته ورسېږي نو ډایرکټ دې ځای کې موږ سره د ایمیج هغه ډایرکټ راواخیسته. نو دا چې کله سترګو ته ورسېږي نو ډایرکټ ایمیج اخیستل کړي، د ایمیج نه بیا موږ استفاده کولی شو. خو زموږ دې ته ضرورت نشته ځکه چې ما سره ایمیج شته دی. چې کوم وخت کې تاسو سره ایمیج نه نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې ایمیج واخلئ. اوس راځو څنګه موږ یو USB بوټي بل کولی شو. اول خو به تاسو سره 8 GB USB 8 GB نه کم کې وینډوز نه بوټي بل کېږي، یعنې هغه USB نه بوټي بل کېږي. نو ته به راشي 8 GB به کمپیوټر کې ورکړې، خو یاد لرئ داسې USB به ورکوئ چې په هغې کې تاسو سره کومه ډیټا نه وي، ځکه په دې سره ډیټا ختمېږي. کله چې پکې ډیټا وي نو بیا خو وینډوز ورته نه کېږي، مشکل دی. نو ته به داسې USB ورکړې چې هغه 8 GB یو بل څه پکې نه وي، تشه USB. زه اوس یو USB راخلم او په کمپیوټر کې ورکوم. بلکل ما USB ورکړله. اوس راځو الټرا ایسو ته. هغې ما سره USB واخیستله، ته به الټرا ایسو به کولاو کړې، ډایرکټ دې باندې به ډبل کلیک وکړي، دې ځای کې تاسو کولاوېږي. ښه دې ځای کې به ته اوس وګرځې چې چېرته ده زما USB. دې ځای کې زما USB چې ده دا د مخکې ورته یو ځل وینډوز شوې ده، اپډیټ شوې ده، هماغه نوم باندې پاتې شوې ده وینډوز 7 باندې. ته به دا ځان سره کولاو کړې. یاد لره تا چې دا دې باندې کلیک وکړو ځان سره دې کولاو کړو نو بیا به ډایرکټ را به شي دې ځای کې اوپن ته. دې اوپن نه به ته کوم ځای کې چې تاسو ایمیج ده د ایمیج ځای به تا ته معلوم وي. اوس ما سره ایمیج ډي ډرایو کې دی، ایمیج ورته لیکل شوی دا دی، بس ډایرکټ دا اوپن کړه. کله چې دا ځان سره ځای کې اوپن کړو دا دلته اوپن کړو، دواړه ته کولاو کړل نو بیا به راشي دې منو بار کې به بوټي بل چې دا دی بوټي بل باندې به کلیک وکړي. کله چې دا دې باندې کلیک وکړو نو بیا به لاندې راښکته شي رایټ ډیسک ایمیج ته، رایټ ډیسک ایمیج ته چې راغلی دې باندې به کلیک وکړي. دې باندې چې دې کلیک وکړو نو دې ځای کې تا نه غواړي چې په USB دې فارمېټ کې
کو ډایرکټ فارمیټ ته کیو کو خپل دا فارمیټ کوي نو راشه ډایرکټ به دې ځکه رائټ وی رائټ چې دیوالو نو تا ته وایي چې ستا دا ډیټا چې کومه د 14 GB USB دا موږ سره ده دینه ټوله ډیټا ختمېږي ته غواړې چې ډیټا یې ختمه شي او که نه څه هم چې ختمه دي شي وینډوز ورته اپډیټ یې کړه نو کله چې تا دا یس کو نو یاد لرئ موږ سره د USB بوټ ایوالیویشن شروع شو کله چې دا سلو ته ورسېږي نو یاد لرئ زموږ USB چې کوم دی دا بوټ ایوال شوله طریقه ډېره اسانه ده را به شي په لومړي سر کې اوس په شارټکټ ډول سره ویو هغه به رسېږي هماغسې اول خو به دې لوکل څخه چې کوم دی دې نه به خپل USB کولاو کې کومه USB چې یاد لرئ USB کوم میموري کارډ ان میموري کارډ هم بوډیبل کېږي میموري کارډ هم تاسې کولی شئ چې د هغې نه استفاده وکړئ وینډوز ته وکړئ بند وخت کې به کار واخلئ نو ته به دې ځای نه اول په څه شي کې چې ته وینډو کې هغه به کولاو کړې ځان سره چې کله کولاو کړو د هغې نه بس به دلته دې اوپین ته راشې دې ته چې کله رالې نو ته به د دې نه ډایرکټ ایمیج چې کوم ځای کې دی تا ته به ایمیج څه معلوم وي نوم به درته معلوم وي چې تا په څه نیم باندې سب کړی دی کوم ځای کې سب کړی دی هر څو مغز به ډایرکټ اوپن کې کړی چې د اوپن کو به ډایرکټ بوټیبل ته راشي بوټیبل کې به رائټ ډیسک ایمیج ته به ورشي په هغې به کلیک وکړي او بیا به په رائټ باندې کلیک وکړي کله چې دا په رائټ باندې کلیک وکړو کله چې بوټي بال باندې موږ کلیک کوو دا صفحه موږ ته راځي دې کې به موږ په دې رائټ باندې کلیک کوو دې باندې چې موږ کلیک وکړو نو ډایرکټ موږ ته دا بوټي بالې شروع کېږي په دې طریقه موږ کولی شو چې بوټي بال کو دا چې کله 100% ته ورسېږي نو یاد لرئ موږ څه به چې کوم دی دا USB به بوټي بالې شي بیا پوره شي اوس ورته موږ دبا کوو پرېږدو چې څو دا 100 ته ورسېږي درنو دوستانو تاسو به دې ته پوره صبر وکړئ کله چې دا 100% کېږي نو یاد لرئ زمونږ USB بوټیبل کېږي نو بیا موږ د خپلې USB څخه کولی شو چې هر کمپیوټر ته چې وینډوز یې والوي وینډوز وکړو نو دا اسانه طریقه ده تاسې ټول کولی شئ چې د دې طریقې څخه په دې کې کوم اپلیکیشن ورپسې خاص نه دی یا په کوم وینډوز پسې 8 7 یو چې 18 هر یو کمپیوټر چې نو تاسې صرف مو یو دغه پکې ده چې تاسې به الټرایسو چې کوم دی دا به تاسې انسټالوئ کله چې دا تاسې انسټال کړه ځان سره دا په هر وینډوز کې وینډوز کې سټل سره وخته خوا وکنئ نو کمپیوټر ته چې موږ کوم وینډوز خپله کړي په هغې کې په پروګرام فایلز کې دی نو کله چې موږ دا ځان سره دا وکړو نو بیا انسټال کړو نو بیا موږ کولی شو ټوله طریقه خو مخکې په ویډیو کې ذکر شوه نو د دې لارې موږ کولی شو چې ایمیج واخلو اول ایمیج اخیستل اول به ایمیج واخلو د ایمیج نه وروسته یې بوټیبل کې کله چې تا بوټیبل کړه په داسې حال کې نو دا وینډوز ټول هغې ته وروړي خو چې د کاپي او پیسټ نه کار اخلي ډېرو دوستانو به اخیستي وي خو کار به نه کوي کله چې په دې طریقه ونشي نو سیټ اپ صحیح نه وړي کله چې تا ایمیج واخیستو بیا د USB بوټیبل کړه نو بیا ته کولی شي چې د خپلې USB څخه وینډوز کې او بالکل دوستانو زموږ USB بوټیبل شوله پوره شوه اوس ځو خپله USB ګورو زموږ USB به شکل هر څه بدل کړی و د وینډوز مکمل عینا د وینډوز شکل یې غوره کړی دی ځان ته لکه څنګه چې د وینډوز کې سټېږي څنګه هم کولی شو لنډ پې ورځو رڼا پې ورچو د ایمیج اخیستو طریقه لومړی به ځای نه کیسټ کولاو کې سي ډي چې کله تا کولاو کړه د وینډوز کیسټ نو ته به ټولز ته راشي ټولز کې به د اولني باندې کلیک وکړي نو ډایرکټ تا دا صفحه کولاوي کوم ځای کې سټ کال د باندې ځای کې ورته ځای او دغه کې او ډایرکټ ایمیج چې کله تا وو نو ډایرکټ تا سره ایمیج اخیستل کېږي او کله چې تا سره ایمیج وي ځای کې به خپل میموري کارډ کولاو کې خپل USB به کولاو کې د اوپن نه به ایمیج کولاو کې چې ایمیج هر ځای کې او ډیسکټاپ باندې ډي ډرایو کې ای ډرایو کې اف کې او هر یو کې چې ته به هغه کولاو کې او ډایرکټ به اوپن کې چې کله دې اوپن کو نو ته به بیا ډایرکټ دې کې کله چې دواړه اوپن کړه USB دې دغه کړه اوپن کړه او ایمیج دې اوپن کړه بیا به ډایرکټ بوټیبل ته راشي بوټیبل ته کړه رائټ ډیسک ایمیج چې وو ته ته ډایرکټ دې کې رائټ به وي او یس وي کله چې دا یس کو نو یاد لرئ ډایرکټ دغه چې کوم دی دا تاسو سره بوټیبل کېږي دا موږ څنګه کولی شو چې د وینډوز څخه ایمیج واخلو او څنګه کولی شو چې USB بوټیبل کو تر بیا چې زه اسماعیل تاسو سره په بله ویډیو کې حاضر یم تر هغې پورې درڅخه خدای پاماني اخلم ښاد آباد او د سوکال افغانستان په هیله